د نن ورځې مهم تازه او لنډ خبرونه ستړي مشئ لیدونکو زموږ د یوټیوب چینل دې ویډیو ته د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د کابل ولایت اوسیدونکي سلګۍ د 352.1515 نمرو په ترلاسه کولو سره د 1400 کال د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړ. احسام الدین د 352 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم او ثناء الله جان د 350 نمرو په ترلاسه کولو سره د کانکور دریم نمره اعلان شول. جو بایدن د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د روانې میاشتې تر وروستۍ نیټې به له افغانستانه د وتلو ماموریت پای ته ورسوي. وړاندې تر دې ویل شوي و چې جو بایدن له افغانستانه د سرتیرو د ویستلو ماموریت د غځولو په هڅه کې دی. بریټانیا د بریټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وایي چې G7 ډلې یا د نړۍ اووه سترو اقتصادي هیوادونو هوکړه کړې چې طالبان باید د اګست تر 31 وروسته د هغو کسانو خوندي تګ تضمین کړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. طالبانو له افغانستان څخه بهر ته د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو او لرغونو اثارو په لیږد بندیز ولګوه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې کله هر چا سره دغه توکي ونیول شي فوراً ضبط کیږي او لیږدونکو کسانو سره به یې قانوني چلند کیږي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو تمویل بند کړ. د نړیوال بانک ویان ویلي دي چې دا بانک د افغانستان د اوسني وضعیت او په ځانګړي ډول د میرمنو په اړه ژور اندېښنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لومړي وزیر نریندرا مودي سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. روسي رسنۍ وایي چې د روسیې او هند د دواړو مشرانو ژمنه کړې ده چې افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره مرسته او د مخدره موادو پر ضد به افغانستان سره په همغږۍ مبارزه کوي. درنو لیدونکو دا او د دې مهال تازه خبرونه چې تاسو د ملال افغان یوټیوب چینل څخه ولیدل. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه.